د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. قزاقستان او افغانستان د $1.40 میلیون په ارزښت 18 تړونونه لاسلیک کړل. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان قزاق سوداګریزې ناستې په اړه مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې د دې ناستې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 20 تړونونه لاسلیک شوي دي. د نوموړي په وینا یادو تړونونو کې د $1.40 میلیون په ارزښت 18 سوداګریز او 3 د همکارۍ تړونونه شامل دي. هغه زیاته کړې ګډ سوداګریز کنفرانسونه، نندارتونونه او ځینې سوداګریزې طرحې تر لاس لاندې دي او ترسره شوي دي او هڅه کوي چې د سوداګرۍ کچه $3 میلیارډ ته ورسوي. عزیزي وایي دوی ژمن دي چې افغانستان د سیمې د ترانزیت پر مرکز بدل کړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیریک جومانګارین د دوشنبې په ورځ د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. قزاقستان له افغانستان سره د کان موندنې او استخراج په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیریک جومانګارین د افغانستان د کانونو او پیټرولیم له وزیر ملا هدایت الله بدري سره په کتنه کې ویلي چې هیواد د کانونو د موندنې او کیندنې په برخو کې ښې وړتیاوې لري او یادو برخو کې له افغانستان سره د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دی. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال د غرض د افغانستان د میسو، سرو زرو او نورو نایابو فلزاتو پر کانونو پانګونې ته هم چمتووالی ښودلی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورد د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیریک جومانګارین کابل ته راغلی او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ په تړاو د طالب چارواکو سره پر خبرو اترو بوخت دی. د هیواد په ملکي او نظامي برخو کې د یو شمېر مامورینو شمېر کم شوی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په ملکي او نظامي برخو کې د مامورینو شمېر کم کړی دی. هغه دا پریکړه طبیعي وبلله او ویلي دي چې په پوځي او ملکي برخو کې د کار د ښه کولو او د بېکراسۍ د مخنیوي لپاره دا هڅې کیږي. نوموړي د هغو مامورینو کره شمېرې یادې نه کړې چې تنقید شوي دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو تنقید شویو شمېر زیات نه دی. هغه همداراز ویلي چې په ډیره کچه له نظامي او په کمه کچه د ملکي ادارو کارکوونکي تنقیسیږي، خو په وینا یې دغه چاره به د اداري بهیر په زیان نه وي. د طالبانو حکومت روسیې ته د سفیر په کچه استازي استوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په نږدې راتلونکي کې د مسکو لپاره د سفیر په کچه ډیپلومات معرفي کوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل. خبرپاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د کچې پر لوړولو، د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او پر ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي هم ویلي چې هیواد ته له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او د همدې لپاره طالبان له خپل ترهګریز نوملړ څخه وایستل څو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لرې شي. د هیواد په تشکیل کې 3 نورې ولسوالۍ هم اضافه شوې. د طالبانو حکومت د مشر له لوري د هیواد په تشکیل کې 3 نورې ولسوالۍ هم اضافه شوې. د یاد حکم پر بنسټ فاریاب ولایت کې فردوس، لغمان ولایت کې پراشغان او بدخشان کې پامیر ولسوالۍ جوړې شوې دي. د داخله چارو وزارت او د اداري کمیسیون وایي دغه ولسوالۍ د نفوس، جغرافیایي او سیمه ییزو اړتیاو ته په پام جوړې شوې دي او تمه ده چې له سیاسي، ټولنیز او نظامي اړخه ګټورې واقع شي. عدلیې وزارت د هیواد د درملو ټولنه د فساد له امله لغوه اعلان کړه. د طالبانو حکومت د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي د درملو شرکتونو له یو شمېر مسؤلینو سره په کتنه کې ویلي چې د درملو شرکتونو پخوانۍ ټولنه په رهبرۍ کې د فساد له امله لغوه شوي او یا شرکتونه دي د یوې نوې ټولنې په جوړولو اقدام وکړي. هغه ویلي چې د عدلیې وزارت او نورو اړوندو ادارو ګډ پلاوي راپور ښیي چې ځینې شرکتونه د اسنادو په جلکارۍ سره درمل د ټاکل شوي بیې څخه په لوړه بیه پلوري او له دې لارې په بازار کې د درملو بیه لوړیږي. هغه همداراز ویلي چې ځینې شرکتونه غیر معیاري دواګانې پلوري چې د خلکو ژوند سره لوبې کوي. نړیوال بانک ویلي د افغانستان اقتصاد تیر 2023 میلادي کال کې 2.5 سلنه وده کړې. یاد بانک چهارشنبه د غویي په 3 راپور ورکړی چې د افغانستان نفوس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او بېوزلۍ او د خوړو ناامني اصلي ننګونې ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي دي د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د وروستیو پرمختیایي شمېرو له مخې مالي فشارونه، سوداګرۍ پراخ کسر او دوامداره بېوزلي او د خوړو ناامني اصلي ننګونې ګڼل کیږي. افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ویلي چې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي او افغانستان نشي کولی یوازې پر کورنیو عوایدو تکیه وکړي. د راپور له مخې د بانکوالۍ سکتور لا هم زیانمنونکی دی او د نغدو پیسو د نشوالي ستونزې د اندېښنې وړ ګڼل کیږي. راستنېدونکو کډوالو ته تورخم کې یو مجهز کلینیک جوړ شو.
د ننګرهار رسنیز دفتر لیکلي چې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې له لوري د ننګرهار ولایت تورخم عمري کیمپ کې یو مجهز کلینیک جوړ او 400 خیمې ولګول شوې. د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې د کلینیک ترڅنګ د 14,200 متره مربع سړکونو جغل اچونه او د اوبو رسولو منظم سیستم هم شامل دي چې ټول کارونه په 15 ورځو کې بشپړ شوي دي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې عمومي رئیس مولوي نورالدین ترابي وویل چې کلینیک به د ناروغانو درملنه او د اړتیا پر مهال د امبولانس خدمات هم وړاندې کوي. امریکا ویلي افغانانو د کډوالۍ دوسیې به د محکمې لخوا وڅیړل شي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ دوسیې به د محکمو لخوا وڅیړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې زیاته کړې چې د بایډن د ولسمشرۍ پر مهال افغان کډوالو ته ورکړل شوی لنډمهاله خوندیتوب به ډېر ژر پای ته ورسیږي. هغې زیاته کړې هغه افغانان چې متحده ایالتونو ته تللي او د پناه غوښتنه یې کړې ده د محکمو لخوا به قضیې وڅیړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې دغه راز څرګنده کړې چې ډونالډ ټرمپ غواړي په متحده ایالاتو کې د کډوالۍ بهیر منظم او نور هم قانوني کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت هم د شاوخوا 11,000 افغان کډوالو لنډمهاله خوندیتوب لغوه کړی او د هغوی د ایستلو ګواښ یې کړی دی. ټرمپ راتلونکي میاشت منځني ختیځ ته خپل سفر پیلوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي میاشت منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه ترسره کوي. د راپور له مخې ټرمپ به د می میاشتې له 14 تر 14 نیټې سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. رویټرز ته څلورو باوري سرچینو چې له دې موضوع سره اشنا دي ویلي چې د دغه سفر لپاره د می میاشت په نیمایي کې وخت په نظر کې نیول شوی دی. د یادولو وړ ده چې ډونالډ ټرمپ په 2019 میلادي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د لومړۍ دورې بهرنیو سفرونو لړۍ سعودي عربستان او اسرائیل ته په سفر کولو پیل کړې وه. زیرینسکي ویلي د ځمکو پر سر له چا سره معاملې ته چمتو نه دی. د اوکراین دولتي خبري اژانس د اپریل په 22 نیټه خبر ورکړ چې دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي رسنیو ته ویلي چې له اوربند وروسته غواړي په هر ډول بڼه د خبرو اترو میز ته کیني، خو روسیې چې د اوکراین کومې ځمکې لاندې کړي دي دی به یې پر سر معامله ونه کړي. زیلینسکي دغه راز ویلي چې د اوکراین ټیم به د روانې میاشتې په 23 نیټه په لندن کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا له استازو سره د بشپړ یا لنډمهاله اوربند په اړه خبرې وکړي. نوموړي همداراز هیله څرګنده کړه چې روسیه به هم ریښتینو خبرو ته چمتو شي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.